د هندوستان او پاکستان د دې شخړې د ختمولو لپاره ډېری هیوادونو کوششونه کول، خپل دوی هم نه غوښتل چې شخړه پراخه او اوږده شي. روسیه، ایران، سعودي عرب هغه هیوادونه دي چې له پاکستان او هندوستان دواړو سره یې اړیکې ښې دي. چین چې پاکستان ته ډېر نږدې دی هم هڅه کوله چې دا شخړه ونه غځېږي. خو امریکا هم له دواړو هیوادونو سره ښه تعلقات لري او د شخړې د ختمولو کوششونه یې کول. بلکې دا اول وار و چې د امریکا د نوي حکومت او د پاکستان د پوځ د مشر ترمنځ رابطه جوړه شوه او دوی خبرې سره وکړي. اوس چې ولسمشر ټرمپ ویلي دی چې د هند او پاکستان ترمنځ اوربند د دوی د کوششونو او تماسونو په نتیجه کې رامنځته شوی، دا د امریکا او په ځانګړې توګه د ولسمشر ټرمپ لپاره یو ډېره مهمه لاسته راوړنه ده او دا د امریکا نړیوال نفوذ هم ثابتوي. ولسمشر ټرمپ عموماً کوشش کړی دی چې ځان د سولې پلوی وښيي او دنیا ته ځان د یو سوله راوستونکي په توګه ورمعرفي کړي. نو زما په نظر دا د ښاغلي ټرمپ د ولسمشرۍ د دې دورې د بهرنۍ تګلارې تر دې مهاله تر ټولو لویه او مهمه لاسته راوړنه ده. او اعظمي صاحب، هند څه غوښتل او څه ترلاسه کړل؟ هندوستان تیر میاشت تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې د اورپکو تر برید وروسته چې 6 کسان پکې وژل شول د انتقام یا غچ په لار کې دا کار وکړي. هندوستان ادعا وکړه چې دا اورپکي د پاکستان لخوا حمایه کېدل او باید پاکستان یې مخنیوي وکړي، خو پاکستان دا تورونه رد کړل او د ثبوت غوښتنه وکړه. د هندوستان بل هدف د ډیټرنس یا د بد عواقبو په اړه بیره رامنځته کول و. یعنی پاکستان ته دا پیغام و چې کله داسې کارونو مخنیوي ونسي، نتیجه به یې داسې بده او خطرناک وي. د دې ترڅنګ هندوستان دا اندېښنه هم ښکاره کړه چې کېدای شي تر دې وروسته نور بریدونه هم را روان وي چې د اورپکو لخوا وشي. نو دوی تر هغه مخکې لا غوښتل چې دا پیغام ورسي چې داسې بریدونه باید ونسي او مخنیوي وشي. د هندوستان پر پاکستان برید داخلي مصرف هم درلودي، ځکه په 2019 کال کې چې کله لومړي وزیر مودي د کشمیر ځانګړي حیثیت ور ختم کړی، نو دا ثابتوله چې تر هغه وروسته اوس په کشمیر کې امنیت دی او پکې مو ختم کړه. خو دا برید چې وسو د دغه ادعا تر پرستنې لاندې راغله، نو د یو ډول مجبور هم سو چې یو ریاکشن یا خبرګون وشي چې خپل خلک آرام. خنو اوس پاکستان لدی شخړې نه څنګه راووت؟ د هند د برید پر وخت پاکستان په بد حالت کې وو، ځکه لوی خوای اقتصادي مشکلات درلودل وسه هم لري، د داخلي سیاسي انتشار سره مخامخ وو، امنیتي ستونزې هم لري. خو د دې ټولو سره مقاومت وکړي او هندوستان ته هم ځانونه واړول او جوابي گزارونه یې وکړل، ځکه حکومت او پوځ یې نه غوښتل چې کورنۍ او بهرنۍ اعتبار یې خراب شي. خو پر همدې مهال د سولې خبرې هم کولې، خو دا سوله چې د دوی حیثیت پکې ځانمن نشي، ځکه دا د پاکستان د پوځ د مشر د حیثیت او راتلونکو لپاره هم ډیر اهمیت درلودي. که د پاکستان دریځ ډیر کمزوري شوی وای، نو خپل د چوکۍ په خطر کې و. نو لدې کباله دوی نه یوازې تر داخلي فشار لاندې و، بلکې د خپل حکومت دریځ او د پاکستان نړیوال اعتبار هم تر پرسنۍ لاندې راتلی. خنو اوس به څه کیږي؟ اوس هندوستان او پاکستان دواړو پریکړه کړې چې خبرو ته کښیني، خو دا معلومه نه ده چې دوی به دا وړتیا ولري چې بیرته هغه حالت ته ولاړ شي چې په هندي کشمیر کې د تیرې میاشتې د اورپکو تر برید تر مخه و. ځکه تر هغه برید وروسته هندوستان اعلان وکړي چې له پاکستان سره د اوبو له تړون څخه وځي او د بهیدونکو اوبو مخه بنیسي. هندوستان د دې ترڅنګ د اعلان هم وکړي چې له پاکستان څخه پر هر ډول واردات باندې بندیز لګوي. او دریم ګام دا پورته کوي چې له پاکستان سره خپل ګډه پوله په مکمله توګه وتړله چې د دې منفي اثر پر افغانستان هم پریوزي، ځکه افغانستان له هندوستان سره خپل زیاتره تجارت د پاکستان لاري کوي. نو د دوه هیوادونو د دغه خبرو اصلي نقطه خو به اوس د اوربند عملي کول او یقیني کول وي. خو د دې ضمانت نشته چې د مخکې یادې شوی فیصله چې هندوستان کړی دی به هم په دې خبرو کې هواري شي. خو د دې ترڅنګ به دوی دا هڅه هم کوي چې د باور فضا رامنځته کړي، شکونه کليري نکړي، لږه کم کړي. په دې لړ کې یو بل مهمه نقطه دا هم ده چې دواړه هیوادونه یو د بل په اړه دا شکونه او اندېښنې لري چې یو د بل ضد اورپکو ډلو ملاتړ کوي. نو په هغه اړه به هم دوی په دغه ناستو کې غږیږي. او اعظمي صاحب، د دې شخړې ځانګړتیاوې په څه کې وي؟ د هندوستان او پاکستان دا شخړه له څو پلوه مهمه او ځانګړې وه. یو خدا چې دا څه باندې 50 کال مخکې، یعنی په 1991 کال کې د هندوستان او پاکستان تر جنگ را وروسته تر ټولو لوی او خونړۍ شخړه وه.
د هغې شخړې په نتیجه کې پاکستان مات شو او ختیځ پاکستان د بنگلاديش په نامه یو خپلواک هیواد جوړ شو. دومره ځانګړتیا دا ده چې په دې شخړه کې نوې وسلې او ټکنالوژي وکارېدې چې د دوی په پخواني جګړو کې یو د بل پر ضد نه وې کارېدلې. یو ښه مثال یې په دې شخړه کې د ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو کارونه و. درېمه ځانګړتیا دا و چې د نور ملکونو وسلې او ټکنالوژي هم پکې وکارېدې او آزمایل شوې. د خپل ترڅنګ پاکستان د چین ټکنالوژي وکاروله، هندستان امریکایي، اسرایلی او روسي ټکنالوژي او وسلې وکارولې. نو په دې لړ کې د دوه وسلو او ټکنالوژي اغیزمنتیا او ورتیاوي هم معلومې شوې یا کمزوري هم په ډاګه شوې. بل ځانګړتیا دا و چې هندستان د دې وار د ګډي پولي څیرمه سیمو او د دوی په وینا د اورپکو د پټنځایونو یا مرکزونو راخوا د پاکستان په نورو سیمو کې لکه په پنجاب ایالت کې، په سند ایالت کې هم په لږونو هدفونه ویشتل، یعنی د خپل برید ساحه پراخه کړه. نو په مجموع کې تر دې شخړې وروسته به دواړه هیوادونه اوس د خپل او د بل طرف د وسلو او ټاکټیکونو ارزونه کوي چې پرونه کې به د راتلونکو تګلارې جوړوي. ځکه دا شخړه د وسلو، ټکنالوژي او پوځیانو د ورتیا او کمزوري معلومولو لپاره یو ازمویښت یا ټرینینګ هم و.